کړې ده چې یو تن دې هر کال زکات ورکوي د رمضان په میاشت کې، لیکن څه کال چې رمضان ته یو 15 ورځې پاتې شوې، دې په دې پیسو باندې په څه پیسو باندې ځمکه واخیسته. نو آیا دا به په دې پیسو کې چې دا ځمکه پرې واخیسته څه پکې نغدې ورکړي او څه به د اختر نه بعد ورکوي، آیا دې کې زکات شته که نه؟ نو جواب دا دی، کله چې یو انسان زکات ورکوي نو زکات خو به باندې لازمیږي کال بعد، د کال په پوره کېدو باندې. د کال د پوره کېدو نه مخکې چې کومه ځمکه دې د واخیستله او د پیسې د لاسه ووتلې، دې کې زکات نشته. مثلا ځمکه واخیستله، دې سره سرمایه وه 10 لکه روپۍ، په د 2 لکه باندې ځمکه واخیستله، په دې 2 لکو کې فلحال 1 لک ورکړلې، د هغې زکات خو لاړ. 1 لک په دې باندې پاتې شو، دا به د اختر نه بعد راکې. نو دا 1 لک اصل کې د هغې دې سره امانت پرتې دي، نو په دې 1 لک کې زکات نشته. د هغه وجه دا ده چې دا 1 لک روپۍ د هغې دي او دې سره فلحال امانت دي، 15 ورځې بعد ورکولی کېږي، نو دا د دې نه دي. نو په لحاظه دا به زکات ورکوي د خپلو 8 لکو روپو. 10 لکه روپۍ سرمایه وه، خو لیکن 10 لکه باندې کال برابر نه شو، بلکې د کال د پوره کېدو نه مخکې پکې 2 لکه کمې شوې. نو دا به د 8 لکو روپو زکات ورکوي او د دې نورو روپو زکات په دې باندې نشته. الله دې وکړي چې په دې خبره باندې پوه شوئ. السلام علیکم ورحمت الله.